سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم متنظیب یوسفزی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. سپریم کورټ د عامو انتخاباتو د کلدم ګرځولو درخواست اوریدنې لپاره مقرر کړی. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې بعد 3 کسیزه بینچ په 19 فروری په دې درخواست سماعت کوي. جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي هم د دې بینچ برخه دي. سپریم کورټ درخواست ګزار ته نوټس هم جاری کړی. جنرال باجوا او جنرال فیض ټولو ګوندونو ته د عدم اعتماد راوړلو وینا کړې وه. د جنرال باجوا او فیض حمید په موجودګۍ کې ټول ګوندونه رابللی شوي وو. ټول ګوندونو ته ویلی شوي وو چې هغوی ته څه کول دي او څنګه کول دي. د جی او ایف مشر مولانا فضل الرحمان وینا وایي د جنرال ریټایرډ باجوا او جنرال ریټایرډ فیض حمید د مولانا فضل الرحمان د بیان تردید کړی. دواړه پارټۍ په دې متفق دي چې انتخاباتو کې داندلې شوې. د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام مرفع وینا اسد قیصر وایي ډیر ژر به د عوامي نیشنل پارټۍ په شمول نور جماعتونو سره هم ملاقات وکړي. د سیاسي جماعتونو لخوا یو بل سره رابطې تیزي. خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف او جی او ایف سره په مخلوط حکومت جوړولو غور. د جماعت اسلامي رهنما لیاقت بلوچ په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف سره په شریکه د حکومت جوړولو امکان رد کړی و. پیښور های کورټ ماته بوري راحت راکړی. زما په ضد 4 اف آی آر درج شوي دي. د پی ټی آی لخوا د وزیر اعظم لپاره نامزد امیدوار عمر ایوب وینا وایي حکومت جوړېدو وروسته به د خپل ګوند غړي د جیلونو نه آزاد کړي. چیف جسټس ابراهیم خان د مردان په سیشن کورټ کې د کنټرول روم پرانسته. د پیښور های کورټ چیف جسټس وایي د ترهګرۍ پیښو نگراني او امن او امان قیام لپاره مردان کې یو مرکز جوړ شوی. د سیاسي مقدمو له امله به په تیرو ورځو کې په پیښور های کورټ د کیسونو لوی دباو و. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې سکیورټي فورسز د انټيليجنس په بنیاد اپریشن کې یو مهم طالب کمانډر وژل شوی. د ډزو په تبادله کې یو ترهګر په جوبل شوي حالات کې نیولې شوی هم دی. د امنیتي سرچینو وینا وژل شوی ترهګر د امنیتي ځواکونو په ضد مختلفو کاروایو کې کړو. پیښور کې د ګیس سلندر چاودنه. پیښه کې ښځه خاوند او ماشوم مړه. د سلندر چاودنه کې 4 کسان جوبل شوي هم دي. جوبل کسان علاج لپاره هسپتال ته منتقل. د ریسکیو 1122 وینا نگران حکومت یو ځل بیا د پېټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه کړې. پېټرول 2 روپۍ 3 پیسې او ډیزل 8 روپو پورې نور ګران. د پېټرول نوې قیمت د 215 روپو نه سیوا شوی. نوټیفیکیشن جاری. د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان یو اهم کمانډر افغانستان کې په یو حمله کې سخت زخمی. ناصرګنده وسلوالو ننګرهار صوبه کې د جمعې په شپه په کمانډر قاری اسماعیل ډزې وکړې. چا هم د دې حملې ذمہواري نه ده قبول کړې.
او د ملک مختلفو علاقو کې د سبا نه تر 28 فروری پورې د بارانونو امکان په غرونو د واوري ورېدو پیشګویي هم شوي. بالای خیبر پختونخوا، مری، ګلیات، کشمیر، ګلګت بلتستان کې د لینډ سلایډینګ خطر هم ظاهر شو. مهم خبرونه تاسو کتل، تفصیلی خبرونه به تر وایو وړي شانته مینه پس. اوست خبرونه تفصیل د بولیټن آغاز کې خبر شامله او ملک د انتخاباتو منسوخ کولو لپاره سپریم کورټ کې یو درخواست منظور شوی دی. اکثر جماعتونو د فروری په 8 شوي انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولي دي. چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې بعد ری رکنی بینچ د فروری په 19 د درخواست سماعت وکړي. یو تن علي خان سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو. تحریک انصاف، پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي او ځینې نورو ډلو د داندلۍ الزامات لګولي دي. د پاکستان فوج او ISI پخواني مشرانو د جمعیت علماء اسلام مفید مشر مولانا فضل الرحمان بیان مسترد کړی دی. مولانا فضل الرحمان ویلي وو چې جنرال باجوه او جنرال فیض د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د عدم اعتماد په شا وو. مولانا فضل الرحمان سما TV سره په مرکه کې وویل پاکستان پیپلز پارټي د عدم اعتماد تحریک پیش کولو تجویز پیش کړی وو. د جماعت د امیر د بیان وروسته په یو ریپورت کې ویل شوي چې جنرال باجوه او جنرال فیض د خپل رول په اړه دعوا مسترد کړې ده. ریپورت وايي 2022 کال اپریل کې د عدم اعتماد یو څو میاشتې وړاندې جنرال فیض د ISI څخه تللی و. بلخوا پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم د مولانا فضل الرحمان د بیان تصدیق نه دی کړی. پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فیوای دواړو په دې متفق دي چې انتخاباتو کې داندلي شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف یو وفد د JUI مشرانو سره د غونډو وروسته اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرې کولې. د انتخاباتو وروسته دا د پاکستان تحریک انصاف او JUI د مشرانو اولنۍ رابطه وه. د PTI د وفد مشري د قومي اسمبلی پخواني سپیکر اسد قیصر او د JUI د وفد مشر مولانا فضل الرحمان کوله. دا ملاقات د تحریک انصاف د بانی لخوا سیاسي ډلو سره د رابطو د هدایاتو وروسته شوي دي. اسد قیصر وایي ډیر زر بعد د عوامي نیشنل پارټۍ په شمول نور جماعتونو سره هم ملاقاتونه وکړي. اوس خبر شامله د پاکستان پیپلز پارټي ترجمان فیصل کریم کونډي ویلي دي چې د عدم اعتماد د ټولو نه ډیره فایده مولانا فضل الرحمان ته رسیدلې ده. میډیا سره د خبرو اترو په وخت فیصل کریم کونډي ویلي دي چې مولانا صاحب موږ د عدم اعتماد نه منع کولو ولې نه، ولې چې هغه د PDM مشر وو. فیصل کریم کونډي وویل جمعیت علماء اسلام PDM کې 4 وزارتونه او ډیپټي سپیکرشپ ترلاسه کړی وو. مولانا په دغه وزارتونو کې خپل سیاسي سفر د ډیر اسماعیل خان نه شروع کړی. د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما مصدق ملک ویلي دي چې زمنګ نن هم دا خواهش دی چې مولانا فضل الرحمان سره یو ځای کینو. میډیا سره د خبرو اترو په وخت د مسلم لیگ نون رهنما مصدق ملک ویلي دي چې هیڅ سیاسي ګوند ته د خلکو لخوا اکثریت نه دی ورکړی شوی. مصدق ملک ویل په وفاق کې هیڅ یوې ډلې ته منډیټ نه دی ترلاسه شوی. موږ هم په اپوزیشن کې ناستې ته تیار یو. په دې اړه ډیر اختلاف نه لرو. د ویل چې شهباز شریف ویلي وو چې یو مستقل حکومت جوړ کړو، موږ به اپوزیشن کې کینو. موږ د ګمان کوو چې موږ به الیکشن کې یو سل او لس سیټونه ترلاسه کړو، ولې هغه ونه شوه. مصدق ملک زیاته کړې ده چې زموږ خواهش دی چې پیپلز پارټي موږ سره یو ځای کینی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم لپاره نامزد امیدوار عمر ایوب ویلي دي چې پیښور های کورټ ماته بوري راحت راکړی دی. زما په ضد 40 FIR درج دي.
निजी टीवी سره د خبرو اترو په وخت عمر ایوب ویلي دي چې حکومت جوړېدو وروسته بعد د خپل ګوند غړي د جیلونو نه آزاد کړو. عمر ایوب ویل موږ په خیبر پښتونخوا کې به یوازې ځان حکومت جوړولی شو، باقي علي امین ګنډاپور به وګوري چې څه کوي. موږ ته د حکومت جوړولو لپاره شمیره پکار ده. پاتې غړي به دا فیصله کوي چې چا سره اتحاد وکړي. هغه ویل وفاق کې د حکومت جوړولو لپاره به مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سره اتحاد نه کوي. خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو لپاره JUIF سره د اتحاد خبرې نه دي شوي. پیښور های کورټ الیکشن کمیشن ته حکم کړی دی چې د انتخاباتو نتایج په ضد د درخواست کوونکو اعتراضونه لرې کړي. پیښور های کورټ په ملک کې د عامو انتخاباتو نتیجو خلاف د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د درخواستونو اوریدلو لپاره لیکلي فیصله جاری کړې ده. په 3 صفحو فیصله جسټس شکیل احمد لیکلي ده، په کوم کې چې عدالت او ناغوښتنه وکړه چې درخواست کوونکو ته دا مقرر کړی شي چې د الیکشن اکټ 2018 سیکشن 95 مطابق نتایج مرتب کړي. عدالت لخوا الیکشن کمیشن ته حکم شوی دی چې ګوندونو ته مقرر کړي او د قانون لمخې د دې دوه خبرې واوري. الیکشن کمیشن دی د قانون لمخې په دې اړه خپل فیصله وکړي. د پیښور های کورټ چیف جسټس وايي ترهګرۍ پیښو نگراني او امن قیام لپاره مردان کې یو مرکز جوړ شوی دی. چیف جسټس ابراهیم خان د مردان په سیشن کورټ کې د کنټرول روم پرانسته کړې ده. هغه وکیلانو لپاره د صحت د یو مرکز افتتاح هم وکړه. کنټرول روم کې 15 کمرې لګولې شوې دي چې د کچېرې او د ضلعي اکاونټس امنیت لپاره به اهم رول ادا کړي. چیف جسټس ابراهیم خان ویل د سیاسي مقدمو له امله په 13 ورځو کې په پیښور های کورټ د کیسونو لوی دباو هغه زیاته کړې ده چې ټولې فیصلې د قانون په بنیاد کړې دي. چیف جسټس په ججانو د زیر التوا مقدمو زر تر زره فیصلو کولو غږ وکړو. هغه ویل که وکیلان متحد شي نو مردان کې به جوډیشل کمپلیکس په جوړولو غور وکړي. بلټن مخ په وړاندې بوزو خبر شاملو. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې سکیورټي فورسز د انټيليجنس په بنیاد آپریشن کړی دی. د امنیتي سرچینو وینا ده چې آپریشن کې یو مهم طالب کمانډر وژل شوی دی. د ډزو په تبادله کې یو ترهګر په جوبل شوي حالات کې نیول شوی هم دی. د ترهګرو د قبضې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. وژل شوی ترهګر د امنیتي ځواکونو په ضد مختلفو کاروایانو کې ککړ و. نگران حکومت یو ځل بیا د پېټرولیم مصنوعاتو ګرانولو سره د پېټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د لیټر په سره د 8 روپو اضافه کړې ده. د نوټیفیکیشن مطابق پېټرول 2 روپۍ 3 پیسې او ډیزل 8 روپو پورې نور ګران شوي دي. د پېټرول نوې قیمت د 215 روپو نه سیوا شوی دی. د پاکستان ولس د پېټرولیم قیمتونو کې اضافه مسترد کړې ده. افغانستان په اړه خبر شاملو. د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان یو اهم کمانډر افغانستان کې په یو حمله کې سخت جوبل شوی دی. د معلوماتو تر مخه ناڅرګنده وسلوالو ننګرهار صوبه کې د جمعې په شپه په کمانډر قاری اسماعیل ډزې وکړې. چا هم د دې حملې ذمہواري نه ده قبوله کړې. د ډزو پیښه د ننګرهار په لالپور ضلع کې رامنځته شوې. د قاری اسماعیل اصل نوم قاری عزیز الرحمن او د TTP اهم کمانډر دی. د خیبر ضلع قبایلی ضلعي اوسیدونکو د TTP د یو بانی مشر عمر خالد خراساني نږدې ملګری دی. اوس خبر شاملو. انلینډ ریوینیو انفورسمنٹ نیټورک د جعلي سیګریټس خلاف په پوره ملک کې کاروایی کړې ده. د تفصیلاتو تر مخه د 2 ورځو کاروایی دوران یې په لکونو جعلي ملکی او غیر ملکی برانډز ضبط کړي دي. په پیښور، ملتان او سیالکوټ کې نیولې شوي جعلي سیګریټس مالیت 14 کروڑ روپۍ دی.
د محکمې یو چارواکي میر بادشاه خان وزیر په وینا غیر قانونه سیګریټو جوړولو کسانو په ضد مقدمې درج کولو سره د فوجداري کارروایي شروع کړې شوې ده. لکه مروت کې که یو خوا د امن و امان صورتحال خراب دی نو بل خوا د ضلعي انتظامیې لخوا د فوټبال ټورنمنټ تعبیه شوې ده. نور تفصیل د لیاقت سیام په دې رپورټ کې. डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ताबिया कड़े दा. टूर्नामेंट के दसी में 16 नसेवा टीमों बरखा वाखिस्ता. फाइनल मैच मुजाहिद क्लब और खैबर अफगान क्लब तरमेंज वशो कुम चे मुजाहिद क्लब यो गोल पर मुकाबला के 3 गोलूनो सर पखपल नोम करो. मैच मुशर मेलमा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल वजीर वो पदे मौका दोई ज्यादा वाला कि मुंग डिपार्टमेंट कोशिश लोबगाड़ो तब परमख्तग मवाके वर्कवल दी. मुझे द यंग चकुम नौजवानान दी जो मुझ मकसद दादा च ग्राउंडुना आबाद शी च ग्राउंडुना आबाद शी नो दा कुम यंग जनरेशन चकुम दा यो हेल्थी एक्टिविटी दा स्पोर्ट्स च कम गेम ही हाँ नो दई बा नूर कुम मशगूलात दी लका नूर कुम एक्टिविटी दी फजूल एक्टिविटी दी अगेना बादई बच्ची दसी में लोबगाड़ी और फुटबॉल टीमों मशरान वाई कि लकी मरवत खावरा फुटबॉल दे पारा डेर जरखेजा दा दे खावरा के दा फुटबॉल डेर नामुड़ी लोबगाड़ी तेर शवी दी. मौजूदा दौर के लोबगाड़ो दे पारा दालता सहूलियात और डेर ज्यादा फुकदान दा. लकी चे स्पोर्ट्स ډېر ښه پلیران پیدا کړي دي. قاضي اشفاق وغیرہ ډېر نامداري پلیران پیدا کړي دي خو سہولیاتو کمی ده. لہذا موږ د سپورټس کمپلیکس مطالبه ده چې دا اخیرو مرحله چې دا چې دار نه لاړ نسی. مخکې به ډېر ښه ټورنمنټان ول ډسټریکټ لیول به ول صوبایي لیول به ول آل پاکستان ټورنمنټان به دلته ارګنایزر کېدل. او نن سبا حالاتو له وجې او حکومت عدم توجه له وجې دلته ټورنمنټان ډېر کمی کال چې یو ټورنمنټ وسي لا دوه وسي لکه په سرزمین چې ډېر ښه ټیلنټ سه او نن سبا ټورنمنټانو کمی له وجې دا ټیلنټ ضایع کېږي. یقینا لکه مروت کې فوټبال ډېر زیات ټیلنټ موجود ده. حکومت دې سیمه فوټبال لوبغاړو ته سہولیات ورکړل نو دا لوبغاړي به د سیمه نام روښانه کړي. لیاقت علي سیام هم پښتو ون نیوز لکی مروت. د لوبو میدان نه یو بل خبر شاملو د پاکستان سپر لیگ نهم ایډیشن کې د انتظار وختونه ختم. د تفصیلاتو تر مخه ویلې شوې دي چې پاکستان سپر لیگ نهم ایډیشن آغاز با سبا د قذافي سټیډیم نه کیږي. د پرانستې په دستور کې با یو شمیر ګلوکاران هم خپل پرفارمنس وړاندې کوي. نهم ایډیشن کې برخه اخیستونکو لپاره بهر ملکي لوبغاړي هم پاکستان ته را رسیدلي دي. د ایونټ لومړی میچ به د دفاعي چمپیون لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ وي. دا تر دې دمه مهم خبرونه تاسو اوس کته شي په هم پښتون پروګرام جایزه د عبدالهدی معیار سره د الله پامان.